د چا یادونه مې د مل سلګو نیولی یمه د چا یادونه مې د مل سلګو نیولی یمه جوړې راغلی مې اجل سلګو نیولی یمه بیخي خراب یم سیبه مرم ورپسې زم ورپسې بیخي خراب یم سیبه مرم ورپسې زم ورپسې پیره کودې کو سو چل سلګو نیولی یمه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره یو ځل بیا زه ستاسو قربا محمد شاه خان دلکش حاضر یم. ملګرو ډېره موده پس یو ځل بیا تاسو سره د پیرزونې په سکرین باندې ملاقات کیږي. امید کوم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې، ژوند مو په مزو او په خوشحالو کې تېرېږي. نن بیا راغلي یو مرکه مو جوړه کړې ده، یو بنډار مو جوړ کړی ده. د وزو سیمې ته راغلي یو. د وزو سیمې همیشه دپاره ډېر ځوان فکره او روشن خیاله شاعران را زیږولي دي او پښتو د ژبې دپاره د پښتو ادب دپاره یې ډېر کار کړی دی. زلمی شاعر را سره نن میلمه دی، فاروق نیازبین صاحب. دیونه به د دیو په ژوند باندې یو څو پوښتنې کوو او د خوند او رنګ شعرونه به ترې هم اورو. راځئ چې د ټولو نه مخکې ورته پروګرام پیرزونه کې سلامونه او احترامات او هرکلی ووایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټولو نه اول خو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم. بیا د ایاز فضل داودزی صاحب چې د دومره مصروفه ژوند کې دي، پښتو له هم دومره کار کوي او دومره وخت ورکوي، ډېره مننه هم کوم. ستاسو هم مننه کوم چې موږ له مو وخت راکړو، ناستې را سره کوئ. فاروق نیازبین صاحب دې کې شک نشته دی چې د خپل شعر په وجه باندې مو ځان له بلا پیژنګلو پیدا کړی ده. ډېر زیات ملګري مو پیژني د خپل خدمت په وجه باندې. خو د پیرزونې مینوال به څه داسې وي چې په اول ځل باندې به تاسو ګوري. هغې مینوالو دپاره خپله پیژنګلو وکړي چې فاروق نیازبین څوک دی او د کوم ځای سره تعلق ساتي. بس زما خو لنډه پیژنګلو دغه ده چې د ناګومان د سیند په غاړه دا یو زمونږ کلی دی، بره جټۍ ورته وایي. دلته کې پاتې کیږو. خپل نوم مې محمد فاروق دی او ادبي دنیا کې هم که دغه لږ ډېر خلک پیژني د فاروق نیازبین داودزي په نوم مې پیژني. صحیح. ملګرو تاسو د یاده وي څنګه چې فاروق نیازبین دی، دغه شان دي شعرونه هم نیازبین دي. راځئ چې دا نیازبین شعرونه د پروګرام په سټارټ کې واورو، نورې خبرې به سره نورې هم کوو. څه به را سره شریکوئ؟ یو غزل به درته ووایم، نه مخکې به یو څو شعرونه ووایم چې وهم او ګمان ملګري شوي دي. وهم او ګمان ملګري شوي دي، ما ته دوه کسان ملګري شوي دي. ډېر ښه دی. وګوره د اور د پاسه اور دی نو، وګوره د اور د پاسه اور دی نو، شونډې او پیزوان ملګري شوي دي. ډېر ښکلی. او ډېرو نیمه لاره کې پرېښلی یم، ډېرو نیمه لاره کې پرېښلی یم، ډېر مې ستا په شان ملګري شوي دي. ډېر ښه دی. غزل دی چې نو څنګه به پې نه بلېدو اور بنارسی کې، نو څنګه به پې نه بلېدو اور بنارسی کې، جوړوله چې د کور خلکو په زور بنارسی کې. ډېر ښکلی. نو څنګه به پې نه بلېدو اور بنارسی کې، جوړوله چې د کور خلکو په زور بنارسی کې. او هغې هم په زړګي خپله بېوسه مینه یوړه، هغې هم په زړګي خپله بېوسه مینه یوړه، چې کشره خور یې تله د مشرې خور بنارسی کې. ډېر ښکلی شعر. مننه. تا هم د زلمیتوب سپرلي پردي وطن کې تیر کړي، ما ته به هم سپین ویښته پیغور بنارسی کې. ډېر ښه. او یوه نیمه چې راشي نو جنت ته کوره جوړ کړي، یوه نیمه چې راشي نو جنت ته کوره جوړ کړي، یوه نیمه روړي ځان سره اور بنارسی کې. ډېر ښکلی شعر. ډېره مننه. او د خپلو ارمانونو جنازې مې نن لیدې، د خپلو ارمانونو جنازې مې نن لیدې، کتل مې ستا عکسونه درې څلور بنارسی کې. بیا وایه دا شعر. ډېره مننه. د خپلو ارمانونو جنازې مې نن لیدې، کتل مې ستا عکسونه درې څلور بنارسی کې. ډېر ښه دی. او نیازبینه ستا نیازبینې پر هرونه په زړه یوړه، نیازبینه ستا نیازبینې پر هرونه په زړه یوړه، ملو نشو پر هر ته یې ټکور بنارسی کې. ډېر ښکلی. نیازبین صاحب دې کې شک نشته دی چې ستاسو غزل کې بلها خوندونه دي او الله دې ستاسو ذهن ستاسو حافظه دغه شانې برقراره ساتي چې دغه شانې پښتو ژبې دپاره لیکل کوئ او خدمت کوئ. دا راته ووایي چې فاروق نیازبین صاحب زده کړې د چا نه کړي دي؟ څوک استاد مو شته دی او که نه؟ استاد خو زمونږ سټارټینګ نه چې لکه دا ماحول راته ملو شوی دی، نو واصف الله داودزی صاحب زمونږ د دې کلي شاعر دی او استاد سړی دی، هغه سره به هم ناسته پاسته کوله، نو بس هغه نه ډېر څه زده کړي. صحیح. شاعرۍ دپاره زده کړه ضروري ده یا استاد ساتل ضروري دی او که نه؟ یاره شاعري خو یو الهامي کیفیت دی، خو بهرحال بیا لکه د وزن بحر او ردیف کافیه او د دې دپاره زما په خیال چې استاد سره ناسته خامخا پکار ده. صحیح. د پښتو ژبې دپاره یا د پښتون وطن دپاره د پرمختګ دپاره د یو شاعر څومره کردار لوبېدلی شي؟ مطلب
نو د پښتو د ژبې او د وطن د پرمختګ دپاره خو د شاعر ډېر اهم کردار دی خو چې په صحیح ځای کې استعمال کی کام ته هغه پیغام ورکړي چې ایتي ښه سوچ والي داسې نه چې کام منفي سیټ ته واړی. آیا د نن وخت کې چې کوم شاعران دي زلمي نوې کله اوچت شوی د شعر لیکي د پښتو ژبې ادب دعوی کوي چې موږ د پښتو ژبې دپاره خدمت کوو څه وینئ چې دغه کار دغه زیار چې کوم دی نو څه رنګ یې راوړی دی او که نه؟ یاره دا خو تاسو ډېره ښکلې پوښتنه وکړه او په دې خو ډېرې خبرې کیدی شي خو لکه نن سبا چې کوم دی د پښتو ژبې لکه شاعران ډېر زیات شو هر سړی کوشش کوي شعر لیکي خو د یو ځای بل ځای خلکو پسې ګرځي د خپل کلي کې لکه د خپل علاقې غټ شاعر به نه پیژني لکه اوس مطلب زما په خیال خو چې اوس کم کس د دې ځینو شاعري کوي نو پکار دی چې په داودزو کې کم لوی لوی نومونه دي زمونږ کم مشران دي چې د هغې باره کې خو ته لږ ډېر ته وی کنه نو اکثر زمونږ د زلمو ته دغه پته نی او نه ورته د مشرانو باره کې لکه ځکه یو ځای ته لاړ شم مانه خلک مطلب تپوسو کې چې سیف الرحمن سلیم څوک نو پکار ده چې ماته د هغه باره کې علم وي نو د نو زلمو له زما په خیال د خپل مشرانو له تاریخ نه لږ ځان خبرول پکار دي. صحیح ملګرو د نیازبین خبرو سره به زه هم خپل خبره غبرګه کم کس چې مخ په وړاندې تګ غواړي پکار چې هغوی خپل مشران سټډي کړي هغوی کتابونه ولولي نو د هغوی مخکې تګ کې یا په لاره کې کم خنډونه چې دي کې به ورته لږ شان اساني پیدا کېږي. نیازبین صاحب خبرې به هم کوو شعرونه به دنه هم اورو نور به راسره شریکوئ. یو غزل به درته ووایم چې نوی غزل دی ستا مینه یو پرزي غوندې کردار په ډرامه کې ستا مینه یو پرزي غوندې کردار په ډرامه کې زما زړه سم پښتونو تل به خوارو په ډرامه کې ډېر ښه دی او ته څه وایې چې دغه شی پکارو په ډرامه کې ته څه وایې چې دغه شی پکارو په ډرامه کې چې کړی پښتنې دا کم سینګارو په ډرامه کې ډېر ښه دی او انسانو خو انسان باندې زړه نه سوځېدو انسانو خو انسان باندې زړه نه سوځېدو یو کسو د خانانو تابعدارو په ډرامه کې ډېر ښکلی دی او لیدلی یې د ظلم انتها و حقیقت کې لیدلی د ظلم انتها و حقیقت کې راغستی زمونږ دا ټول خارو په ډرامه کې ډېر ښه دی او زما پښتون بچی به دې نه څه سبق حاصل کی زما پښتون بچی به دې نه څه سبق حاصل کی نور څه د سرونو کاروبارو په ډرامه کې بیا وایه دا شعر ډېره مننه زما پښتون بچی به دې نه څه سبق حاصل کی نور څه د سرونو کاروبارو په ډرامه کې او نیازبینه دې سړي ته راله ځکه جړا راغله نیازبینه دې سړي ته راله ځکه جړا راغله نیازبینه دې زما په شان بیمارو په ډرامه کې ډېر ښکلی دی نور هم راسره شریک کوي. یو غزل بل دی چې درته به څه ووایم ډېر په بېوسۍ کې مړ شو درته به څه ووایم ډېر په بېوسۍ کې مړ شو پردي وطن کې یو سړی مسافرۍ کې مړ شو او د خان منشي ویل دیاړي ورله اوس څه ولیکم دلکش صاحب د خان منشي ویل دیاړي ورله اوس څه ولیکم سړی په نیمه ورځ زمونږ مزدورۍ کې مړ شو ډېر ښه شعر ډېر ښکلی بیا وایه دا شعر د خان منشي ویل دیاړي ورله اوس څه ولیکم سړی په نیمه ورځ زمونږ مزدورۍ کې مړ شو او ده به په فخر ویل دا مونږ ته میراث پاتې دی ده به په فخر ویل دا مونږ ته میراث پاتې دی دغه چې نن د پلار نیکه په دشمنۍ کې مړ شو ډېر ښکلی او هغه سړي به د خانانو کور کعبه ګڼله په غلامۍ کې و پیدا او غلامۍ کې مړ شو او ډېره مننه او تا به ویل ګینې اوده دی او په خوب کې خاندي تا به ویل ګینې اوده دی او په خوب کې خاندي ارمان یې سر شولو د زلفو تیزندۍ کې مړ شو بیا وایه دا شعر ډېره مننه تا به ویل ګینې اوده دی او په خوب کې خاندي ارمان یې سر شولو د زلفو تیزندۍ کې مړ شو نه یې پاللی یم نه یې په چا وسپارلم نه یې پاللی یم نه یې په چا وسپارلم بیخي ایثار نه شو بابا مې په تادۍ کې مړ شو او نیازبینه ناز به د نازکې جینۍ څوک وړي اوس نیازبینه ناز به د نازکې جینۍ څوک وړي اوس چې دوران تیر شو نو اور یې په نتکۍ کې مړ شو ډېر ښکلی دی. کتاب په هکله مو سوچ کړی دی او که نه کتاب به مو راځي یا دې نه علاوه کومو ټولنو سره تعلق ساتي او که نه یاره ټولنو سره خو تعلق ساتو شکیباله ادبي کاروان دی دې له زو راځو ستوري پښتو ادبي جرګه ده او د کتاب باره کې خو کتاب به خامخا به راځي وخت سره خو زه وایم چې داسې وخت کې کتاب چاپ کړمه
چې لکه زمونږ نوي هلکان اکثر دا کوشش کوي او دی خواهش وي چې یاره کتاب چاپ کړو که نه خو وروستو پې بیا خپوي نو چې ما ته خپل شعر د کتاب د معیار ښکاره شي نو انشاءالله ضرور به کتاب چاپ کوم. الله دې وکړي چې ستاسو کتاب راشي او ملګري ترې خوندونه واخلي، موږ په انتظار یو او چې ستاسو کتاب راشي یو ځل به بیا په دې پیرزون سکرین باندې خلکو ته مخامخ کوم، مبارکي بدله درکو. اخرنی غزل را سره شریک بیا پروګرام راغونډو. ښه بس اخیری او غزل د سره شریکوم اینه مخکې به یو څو شعرونه ووایم چې هغه به کېږي نو چې څه پروردګار غواړي، هغه به کېږي نو چې څه پروردګار غواړي، خو د قسمت لوبه د خود به انتظار غواړي. او زما د کلي هره پیغله د غربت تصویر دی، زما د کلي هره پیغله د غربت تصویر دی چې چرته ځي د ګاونډیانو نه پیزار غواړي. بیا وایه دا شعر ډېره مننه. زما د کلي هره پیغله د غربت تصویر دی چې چرته ځي د ګاونډیانو نه پیزار غواړي. ډېر ښکلی شعر. او یو غزل دی چې د رواجونو زولنو کې بندیوانه ده نو د رواجونو زولنو کې بندیوانه ده نو ما پسې شاته ګوري او روانه ده نو. ډېر ښکلی. بیا وایه. مننه. د رواجونو زولنو کې بندیوانه ده نو ما پسې شاته ګوري او روانه ده نو. منمه دلته مزدوري هم ساسانه نه ده خو مجبوري ده نو هغه هم بې پیزوانه ده نو. منمه دلته مزدوري هم ساسانه نه ده خو مجبوري ده نو هغه هم بې پیزوانه ده نو. او یاران خو پرېږده اوس خپلوان رانه هم ډډه کوي. یاران خو پرېږده اوس خپلوان رانه هم ډډه کوي. په دې دنیا کې بې پیسې زندګي ګرانه ده نو. ډېر ښکلی. چې زما نه اوري او ته د نورو خلکو مني، چې زما نه اوري او ته د نورو خلکو مني. په دې خبرو خو زمونږ خبره ورانه ده نو. ډېر ښه دی. بیا وایه دا شعر. ډېره مننه. چې زما نه اوري او ته د نورو خلکو مني، په دې خبرو خو زمونږ خبره ورانه ده نو. خلک پوهیږي چې خندا د زړه په زور کومه، خلک پوهیږي چې خندا د زړه په زور کومه، د مخ سهره مې د حالاتو ترجمانه ده نو. ډېر ښکلی شعر. خلک پوهیږي چې خندا د زړه په زور کومه، د مخ سهره مې د حالاتو ترجمانه ده نو. او هر چاته وایي چې نیازبین په ما شعرونه لیکي، هر چاته وایي چې نیازبین په ما شعرونه لیکي، په ځان یې ټول کلی خبر کړلو نادانه ده نو. ډېر ښکلی. نیازبین صاحب الله دې ستاسو عمر کې برکت واچي چې دغه شانې د پښتو ژبې دپاره خدمت وکړئ، نور شعرونه هم ولیکئ. اخره کې د پیرزونې مینهوالو له پیغام ورکئ په لنډو ټکو کې پروګرام بیا راغونډو. بس یو ځل په اخره کې بیا هم ستاسو ډېره مننه کوم او پیغام خو د ټول پښتون ولس له دغه پیغام ورکوم چې د خپلو کشرانو صحیح تربیت وکړي او تعلیم پې وکړي. ډېره مننه چې موږ له مو وخت راکړو. ډېره مننه کوم ستاسو. جی ګرانو کتونکو دا و فاروق نیازبین صاحب د خوند او رنګ شعرونه تاسو واورېدل. یقینا ملګرو چې ډېره موده بس مو مرکه را جوړه کړه، انشاءالله دا لړۍ به دغه شان د دوامداره وي. بل د یو نوي ملګري سره بیا ملاقات کېږي. د هغې نه مخکې لازمي ګڼم چې ظفرخان ورور موږ سره ناست دی، د دیو د ورور واده نن دیو ته هم ډېر زیاته مبارکي وایم. الله دې دیو په ژوند کې برکت واچوي او ژوند کې دې له خوشحالي راشي. انشاءالله بیا به ملاقات کېږي د یو نوي ملګري سره. تر هغې دمه چېرته یې هاد آباد او بریالي اوسئ.